انسان ته څومره خوب کول ضروری دی او کچری دا خوب د انسان کم وي نو د کومو بیمارو خطر ورته کیدی شي کله هم چې ماشوم پیدا شي نو د دریو کالونو چې کم ماشومین هغه ته د 1400 غنټو نه ونی ساعت تر 1900 غنټو پورې خوب کول ضروری دی بیا دا ماشوم چې لکستر شي د شپږو کالونو چې کم وي نو هغه ته د 200 غنټو نه ونی ساعت تر 1400 غنټو پورې خوب کول ضروری دی بیا دا ماشوم چې ستر شي د 200 کالونو کم شي نو د ماشوم ته د 8 غنټو نه ونی ساعت تر 200 غنټو پورې خوب کول ضروری دی هغه انسان چې بالغ شي نو هغه ته د 9 غنټو نه ونی ساعت تر 9 غنټو پورې خوب کول ضروری دی اوس کچری د انسان د خوب کم وي نو آیا کومې بیماری دي چې دا ورته لګیدي شي د ټولو ناول هغه ته د زړه د بیمارو خطر زیاتېدي شي د شوګر بیماری خطر ورته زیاتېدي شي د بلډ پریشر بیماری مسله ورته زیاتېدي شي د موټاپا بیماری خطر ورته کیدي شي د دې سره دغه چې کم مازغه یعنی برین او توجه د پاغه کې کمزورتیا راتلی شي او د دې سره د انسان په وجود کې هغه طاقت کم ته چې ایمیونټي بلی شي چې انسان د بهر بیمارونو بچ کوي د هغه کمزورتیا هم راتلی شي نو ضروری خبره ده چې تاسو خپل وجود صحتمند غواړئ نو خوب پوره ساتئ ان علاوه کچری تاسو ته خالص لجت پکاروي نو تاسو موږ سره واتس اپ باندې کانټیکټ کولی شئ او کچری دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کولی شئ شکریه الله